أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اوس دا مخکې قصه د هماغه اصحاب کهف نه وروسته د واعظ او د نصیحت شروع وه. نبی علیه الصلاة والسلام ته په دې کې درس شو چې پیغمبر هر یو کار چې کوي نو انشاءالله وایه او د دې کافرانو د پروپاګند پسې مه ګرځه او د دوی د قصو پسې مه ګرځه، ته خپل کار جاری ساته او هغه خلک چې ستا تابعداري کوي او نیکان او صالحان خلک دي نو د هغوی خبرې ته غوږ ده او هغوی ته توجه ورکړه. او دغه خلک چې دي قد اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. او وقل الحق ویه ای پیغمبر حق خبره من ربکم د جانب د رب ستاسو نه. فمن شاء د چا چې خوښوي فلیؤمن ایمان به راوړي نو ایمان دې راوړي او ومن شاء د چا چې خوښوي فلیکفر انکار دې وکړي. دې ته وایي امر په معنا د خبر سره. که څوک یعنی دلته امر الله پاک په کفر نه دی کړی چې تاسې کفر وکړئ، که د چا خوښوي مؤمن دي شي او که د چا خوښوي کافر دي شي. خو دلته تخویف الله ذکر کړی انا اعتدنا للظالمین چې بېشکه موږ تیار کړی ظالمانو دپاره نارن اور. داسې اور دی احاط بهم چې احاطه یې کړې په دوی باندې سرادقها دیوالونو د دوی. یعنی یو خو یو اور یو ځای کې ولګېږي سړی ترې نه وتښتي، دې نه تښتېدی نه شي، ګرد چاپېره دیوالونه دي او ډېر غټ غټ دیوالونه دي او د پلنوالی د دې 40 کاله مزل دی په دې کې. وإن یستغیثو که چیرې دوی کومک وغواړي او امداد وغواړي چې موږ ته څه راکوئ اوبه راکوئ نو یغاثو بماء د دوی امداد کیږي بماء په اوبو باندې کالمهل لکه ویلی شوې تنبه یشوي الوجوه چې سوځوي مخونه. نو دا چې وسوځېږي پیتل نو هغه خو بیا ډېر زیات اوري. بئس الشراب ډېر بد سکاک دی وسات مرتفقا او ډېر بد د آرامګاه ده د دوی دپاره. ان الذین آمنو بېشک هغه خلک اوس مخکې تخویف ذکر شو نو اوس الله پاک بشارت ذکر کوي. دا د الله پاک قانون دی ځای په ځای چې ورته پام وکړي قرآن کې چې تخویف ذکر شي هغې نه وروسته بشارت ذکر کوي. نو فرمایي ان الذین بېشک هغه خلک آمنو چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او عمل صالحی کړی ده. انا بېشکه موږ چې یو لا نضیعو موږ نه ضایع کوو اجر من احسنه بدله د هغه چا چې چا احسان کړی دی او نیکي کړې ده عملا د عملنا. اولئک دغه خلک چې دي لهم دوی دپاره جنات عدن باغونه دي اوچت پورته تجري چې بهیږي من تحتهم لاندې د دوی نه یعنی لاندې د ونو د دی نه الانهارو نهرونه. یو خو یو چا باغ کرلی دی هغې کې د اوبو درک نه لګېږي، دا ټیویل وباسه له تیل ورته راوړه څه وکړه څه وکړه نه، داسې ښایسته د نهرونه. یحلون فیها اغوستولی شي دوی ته په دې جنت کې من اساوره د بنګړیو نه. دلته د بعضې خلکو ذهن ته دا خبره راځي چې اوس
مونږ خو بنګړي بد منو نو بنګړي مونږ په جنت کې څه کوو؟ د دې مختلف تفاسیر راغلي. یا دا چې د دوی زنانو ته به الله دا بنګړي ور واغوندي. نو زنانه چې بنګړي اغوستي وي دا داسې ده لکه د نارینه چې اغوستي وي. ځکه یو زنانه چې ډولي ګرځي نو هغه خاوند یې پې فخر کوي. نو په دې خاطر او یا دا ده چې دا بنګړي په دې خاطر ذکر کړه چې فرعون په باره کې به راشي وروسته چې فرعون دا لاسونه داسې وخوځول وایي چې دې موسی لره داسې بنګړي هم نشته. په لاس باندې د سرو زرو بنګړي وو، وایي چې داسې بنګړي نه لري. نو د هغې په مقابل کې الله جنتیانو ته به بنګړي ورکړي. او یا دا ده چې دا د هر چا خپل خپل رواج دی. په دنیا کې اوس تاسې وګورئ مکې معظمې ته م الله پاک مونږ او تاسو بیا بیا بوزه. هلته به داسې خلک وګوري ښځو به پټکي والي. یو ورځ 4-5 ښځې ناستې وې. ما یو قاري صاحب ته ویل مل دا خو سم لکه ملیان چې ناست او تکې تورې تورې غټې غټې او پټکي والي. نارینهو به پټکي والي لکه د ګازرې غوندې مخروطي شکل سره په سر نرۍ لاندې غټي. خو دا خو په لباس کې ده. بعضې خلک دي اوس سره کالي اغوندي، شنه کالي اغوندي. او ما او تا ته که څوک 1 لک افغانۍ م راکړي چېرې دا شنه کالي واغونده او د بازار کې وګرځه د کابل نو هم وابې نه غوندو. نو دغه رنګې بعضې خلک چې وګوري دا مخونو کې داسې یو قسم پراټې وي او خاپونه وي. دا وایي چې وړوکی یواني په هغه وخت کې دوی یو سیخ سور کې داسې پرېږدي، هغې کې خاپونه جوړ شي. دا دوی ته یو ډول ښکاري. اوس مخ ته وګوره صفا څرمنه ده او صفا څرمنې ته په زوره باندې داغونه ورکوه او بیا یې داغدار کوه. لکه مخکې به په افغانستان کې د خلکو رواجو په دې مخ باندې او په دې تندي باندې دلته به دغه ګلان به جوړول او لختې به یې ورکولې داسې او پاڼې به یې ورکولې. نو د هر چا خپل رواج دی. نو جنتیانو به خپل رواجي او دلته په دنیا کې خپل رواج دی. په دنیا کې لکه مختلف قسم خلک دي. د چا ګوره دریشي رواج دی، د چا کمیس او پرتوګ رواج دی، د چا څه رواج دی، پټکی رواج دی. او اگر که پټکی خو داسې یو مسنون شی دی دا په رواج کې مه حسابوئ. نبی علیه الصلاة والسلام پټکی والی دی، صحابه کرامو پټکی والی او الحمدلله زمونږ دپاره په دې باندې افتخار دی د ټولو افغانانو. که هغه هر یو قوم دی په افغانستان کې، که پښتون دی، که فارسیوان دی او که ازبک دی او که تاجک دی، د ټولو رواج زمونږ پټکی و او دا سنت طریقه هم ده او سنت پې ادا کېږي. بعضې خلک پیرودونه کوي خو دا هم په پټکي کې راځي، خو پټکي کې بیا په سنتو کې سنت دی. ښه په پټکي کې سنت دا دی چې کرښې به پکې نه وي، او بل سنت دا دی چې تور وي او یا سپین وي یا شین وي، او بل سنت دا دی چې نبی علیه السلام به په عام وخت کې 3 ګزه پټکی استعمالو او بیا 6 ګزه پټکی استعمالو، او وفدونه به چې راغله په هغې وخت کې 12 ګزه پټکی به استعمالو. او 12 ګزه خو هغه رخ چې راواخلې دا خو اوس نري نري رختونه دي، نو خامخا غټ پټکی به راته. نو دغه رنګې من اصاوره د بنګړیو پورې رایاده شو چې الله پاک به جنتیانو ته بنګړي ورکړي د سرو زرو. او ګوره په دې دنیا کې دا موږ او تاسو ساعتونه په لاس کړي نه، په دې ساعت باندې خلک څومره فخر کوي. یو ورځ چا راته ویلي وایي دا ساعت په 3 لکه باندې کېږي. نو مال موږ پې څه پوهېږو چې په 3 لکه کېږي که 500 کېږي، خو زما او ستا ساعت یو وخت ورکوي. خو هغه د دغه دپاره فخر دپاره خلک په لاس کوي چې یاره دا قیمتي ساعت دی. من اصاوره د بنګړیو نه، من ذهب د سرو زرو نه، ویلبسون ثیابا او اغوندي به دوی کالي، خضرن شنه، من سندس د نري ورېښمونه، ویستبرق او د غټو ورېښمونه. په دنیا کې ورېښم حرام دي، په دنیا کې سره زر هم حرام دي. نبی علیه السلام یو لاس کې ورېښم نیولی او بل لاس کې سره زر نیولی وی دا زما د امت په نارینهو باندې حرام دی او زنانهو دپاره شته.
نو ډول ډال دا د زنانه و کار دی. زنانه په کار دا دی چې ډول ډال وکړي. که زنانه ډول ډال ونه کړي په کور کې، خپل خاوند ته هغه ګناهګاره ده. نو من سندس و استبرق متکئین فیها. اوس دا ده چې سره زرې په لاس دي، بنګړي په لاس دي، خو غریبه سبا او بیګا کار کوي په کور کې. نه، دا به څه کوي؟ او یا دا ده چې سړی مزدوري کوي یا خواري کوي یا په دې دفترو کې چې کارونه کوي دا هم په غټه لانجه باندې ککړي. او درسونه وایه، یو څه کوه بل څه کوه، دا خواري غواړي. نه، متکئین فیها، تکیا به کړي بېغامه به ناستي علی الارائک، په تختونو باندې، او پورته تختونه به غټ غټ. نعم الثواب، ډېره ښه بدله ده. وحسنت مرتفقه، او ډېر ښایسته دی په اعتبار د آرامګاه سره. دا ډېره ښه آرامګاه ده. الله پاک دې موږ او تاسو ته نصیب کړي. وضرب لهم، بیان کوي پیغمبره، لهم دوی لره. اوس دا مخکې رکوع کې ذکر وشو د فرایضو د نبی علیه الصلاۃ والسلام، په دې کې هم بیان د فرایضو د نبی علیه السلام او صداقت د قرآن عظیم الشان دلته ذکر کیږي په ذکر د اخبار ماضیو سره. نو همدارنګې مخکې د ظالمانو ذکر وشو او د عادلینو ذکر وشو. په دې ځای کې الله پاک یوه قصه ذکر کوي، او چې 2 نفر وو او الله پاک یو ته باغ ورکړی او بل ته نه ورکړی، او د فخر او تفاخر وکړو. نو بله ورځ هغه باغ بالکل اور واخیسته او ختم شو. نو تکبر او غرور نه ځان ساتل پکار دي. فرمایي وضرب لهم، بیان کوي پیغمبر دوی ته مثلا مثال، رجلین، د 2 سړیو، جعلنا لاحدهما، چې مونږ ګرځولی او یو د دې دواړو ته جنتین، باغونه، 2 باغونه ورکړي من اعناب، د انګورونه، وحففناهما، او مونږ تاو کړی او د دې دواړو نه، یعنی ګر چاپېرم په پوله باندې ورته کېنولي وو، بنخل، د خرما ونې، چې دا ډولي هم ښکارېږي او دې سره پنایي هم راځي او څوک ورته راتلی هم نشي. وجعلنا بینهما، او مونږ ګرځولی او په منځ د دې باغونو کې زرعا، فصلونه، د دې انګورو په منځ کې، د دې ونو په منځ کې دغه مو فصلونه هم کرل. کلتا الجنتین، دا دواړه باغونه چې اتت اکلها، راتګې کوو د میوې خپلې، ولم تظلم منه شیئا، او نقصان نه کوو منه د دنه شیئا د هیڅ شي، یعنی پوره میوه یې ورکوله. وفجرنا خلالهما، او موږ بیولی او په منځ د دې دواړو باغونو کې نهرا، نهر، وکان له ثمر، او د دې دپاره میوې. فقال لصاحبه، ویل خپل ملګري ته، یو مؤمن ته، وهو یحاوره، او د فخر کو په هغې باندې، هغه ته ویلي انا اکثر منک مالا، زه زیات یم د تا نه په اعتبار د مال سره، و اعزو نفرا، او ډېر عزتناک یم په اعتبار د نفرو سره، د سړیو سره. نو سړیم زما زیات دی او مال مې هم زیات دی. ودخل جنته، او داخل شو دا سړی خپل باغ ته په تکبر باندې، وهو ظالم، او دې ظلم کوونکی او لنفسه خپل ځان لره. قال، او ویلی ما اظن، زه ګمان نکوم، یعنی اعتقاد نکوما، ان تبید هذه، چې هلاک بشي دا باغ، ابدا همیشه د پاره، یعنی ټول عمر د پاره به هم دا باغ او زه به یم. وما ظن الساعة، او زه ګمان نه کوم په قیامت چې قیامت به راځي، قائمتن چې قایم به وي. وما ظن الساعة قائمتن، زه ګمان نه کوم په قیامت باندې چې قایم به وي، نه قیامت نشته. او ولئن رددت، او که خامخا زه ور وګرځولی شم، الی ربي، رب خپل ته،
لاجدن زب مندکم خیرن بهتر منها د دې باغنا منقلبا په بدل کی، یعنی په بدل کې به الله ماته د دې نه ښه باغ راکي. قال له صاحبه ویلی دې سړي ته ملګري د ده وهو یحاوره او د خبرې ورسره کولی، جواب یې ورکو اکفرت بالذي ایا تا انکار کې په هغه چا باندې، په هغه ذات باندې خلقک چې تی پیدا کړی من تراب د خاورې نه، خپل اصل ته دې وګوره انسانه، ثم من نطفه یعنی آدم علیه السلام زمونږ د ټولو نیکه دی او سرچینه ده، هغه الله پاک د خاورې نه پیدا کړي او بیا موږ او تاسو د نطفې نه پیدا شوي، ثم من نطفه او بیا پیدا کړی د نطفې نه، ثم سواک رجلا بے برابر کړي ته انسان رجل سړی، یعنی ګوره دا ټول الله پاک تر سره کوي، نو الله ته رجوع وکړه. لکن هو الله لیکن زه وایم چې هو الله هغه الله پاک چې دی موجود ربي رب زما دی، ولا اشرک بربي زه نه شریک کوم د رب خپل سره احدن هیڅوک، نه په الله باندې بروسه کوه او الله پاک نه سرغړونه مه کوه. ولولا اذ دخلت جنتک اول نوا اذ دخلت په وخت کې چې ته داخل شوي جنتک باغ ستا ته، نو قلت ویلې به دې وې ماشاء الله څه چې د الله خوښوي، لا قوة الا بالله نشته دی قوت د یو کس دپاره مگر د الله دپاره دی، قوت ورکوونکی الله دی. تا ګوره الله پاک څومره ښایسته باغ راکړی. ان ترنی انا اقل منکا کچی چیرې ګورې ته انا ما زه، ان ترنی که ته ګورې انا ما لره اقل منکا کم د تا نه مالن په اعتبار د مال و ولدن او په اعتبار د بچیانو، فعسى ربي قریب ده چې رب زما ان یؤتینی راکی ما ته په دنیا کې خیرن بهتر من جنتک د باغستانه، نو الله به تا نه ښه راکي، ویرسل علیها او راوبلیږي په دې باندې، یعنی ستا د کفر په وجه باندې به راولیږي الله پاک ستا په دې باغ به مسلط کی حسبانن قحط او حسبانن عذاب به پې نازل کی، من السماء د اسمان نه وبې سوځوي، فتصبح او وبګرځېږي سعیدن خاوره زلقه هواره بالکل، او یصبح ماؤها یا به وګرځي دا اوبه د دې غورن ښکته تلونکي جوړې به لاړې شي، فلن تستطیعا هرگز به طاقت پیدا نه کړي له ده لره طلبا د طلب کولو، نو داسې تکبر په مال باندې نه دی پکار. نو ډیر خلک داسې وي چې غټ مالدار وي او غټې جایدادونه وي، یو دم داسې شي چې بس حیران پاتې. ووحیط بثمره او احاطه به وکړی شي په میوې د ده، فاصبح نو سبا به کی یقلب کفیه، فاصبح علی ما انفق ووحیط بثمره احاطه وکړی شوه په میوې د ده، فاصبح نو سبا یې که یقلب کفیه چې مروړلی لاسونه تاولې داسې سړی افسوس کوي داسې کوي چې وای شوی هر څه رانه لاړل، علامه په هغه باندې انفقه چې د مصرف کړی فیها په دې کې چې په مصرف مې زړه خوږېږي سره مې پکې واچوله نور مې کارونه پکې وکړو، وهي خاویة او دا باغ پریوتی و علی عروشها په چتونو د دي،
ویقولو او ویلیا یا لیتنی یا افسوس دی ما د پارا لم اشرک بربی چې ما شریک نوی جوړ کړی د رب خپل سره احدا یو نفر یو کس ولم تکن له فئة او نو د پارا جماعت ینصرونه چې امداد کړی وی د من دون الله بغیر د الله نه وما کان منتصرا او نو دې امداد کړی شوی او فیده رسون کې خپل ځان ته هنالک الولایت لله په دغه ځای کې ولایت او تصرف د الله د پاره او الحق حق او ثابت هو خیر دغه الله پاک چې دی بهتر دی ثوابا په اعتبار د ثواب ورکولو د مؤمن لپاره او وخیر عقبا او بهتر دی په اعتبار د اخیری انجام سره وضرب لهم بیان کوي پیغمبر دوی د پاره مثل الحیاتی مثال د ژوندون حیات دنیا د ژوند د دنیا زندگی څنګه ده کماین لکه اوبو وی حال دنیا به پرسیدم از فرزانه وی د دنیا حال مې د یو هوښیار سړي نه پوښتنه وکړه چې دنیا څنګه شی دی گفت یا خوابیس یا بادیس یا افسانه دنیا و یا خوب دی لکه خوب سړی ګوري چې راجګ شي هیڅ شی هم نه نو دغه رنګې دا دنیا هم ده د دنیا زندگی هم داشت او یا باد دی چې باد راشي او ختم شي او یا افسانه دی او قصه ده د مومن خان او شیرینۍ قصه سړی کوي چې قصه خلک کوي نو ډېر متوجه چې داسې و هغسې و چې د مجلس نه جګ شي به هېڅ شی هم نه د دنیا دغه شی دی وی بیا مې پوښتنه وکړه د هغه چا باره کې گفتم حال آن کس به پرسیدم که دل در وی به بست چې زړی دی دنیا سره لګولی د هغې پوښتنه مې وکړه چې هغه څوک دی وی یا غولیس یا دیویس یا دیوانی یا غول دی دا سړی کامیاب الاغوال لکه لیونی غوندې سړی سر داسې خوځوي را خوځوي او سړی په لاره باندې تلیم نشي غول اصلي کې هغه شیطان ته وایي چې هغه پاس ورخیږي اسمان ته او د ملایکو خبرې اوري هلته پسې شهاب ثاقب راشي بعضې شیطانان وسوځي او بعضې ترې نه رامنډه کي نو داسې ګډ وډ شي لیونی غوندې شي او یا شیطان دی او یا لیونی دی نو الله وی مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا کمائن لکه اوبه انزلناه چې مونږ نازل کو من السماء د اسمان نه فاختلط به بیا را زرغون کو په دې باندې نبات الارض زرغونه د ځمکې حاصلات پې راجګ شي فاصبح او وګرځېږي هشیما میده نو دغسې ده اسمان نه اوبه راوورېږي باران راوورېږي او بیا په هغې کې داسې شي چې تزروه الریاح او بیا یې ویسي بادونه نو هیڅ شی هم نشي نو دنیا هم دغسې شی ده چې دنیا ختمېدونکې ده خلک وایي که نه وایي د دنیا د شګې ګل دی شګو ګل که تاسو لیدلی په راغه کې سړی رواني وړاندې اوبه غوندې ښکاري دا د لمر د دې وړانګو د وجې نه داسې یو قسم پړکار کوي ته به دا فکر وکړي چې دلته د اوبو ډنډ دی چې یحسبه الظمآن ماء تږی سړی پې د اوبو ګمان کوي چې هلته ورشي به هېڅ شی هم نه نو دغه رنګې دا دنیا ده دنیا ظاهره یو ښکاري مطلب ډول ډالې ښکاري خو بیا په آخرت کې هېڅ شی هم نشي وکان الله علی کل شیء مقتدرا او دی الله پاک پر یو شي باندې قدرت والا المال والبنون زینة الحیات الدنیا المال مال والبنون او بچیان خلق په مال باندې فخر کوي په دنیا کې او په بچیانو فخر کوي چې زما ډیر زامن دي
یو ورځ یو سړی وی مولوي صاحب زما 12 زامن دي، زه وایي چې هر څه وغواړم کوی شم، خو زه وایي څه نه کوم، عاجزي کوم. چې حاجي صاحب لږه مهرباني وکړه، همدغه تکبر دی، تکبر هم دې ته وایي. ته څوک یې او زامن دې څوک دي؟ په یوه ورځ به خدای ټول په ځمکه ننباسي، بیا څه کوې؟ یو تندر به در باندې راخطا کړي، یو ټول زامن به دې هم نه، یو تن به هم نه. المال والبنون، مال او بچان، زینت الحیات الدنیا، دا زینت او خایس د ژوند د دنیا دی. والباقیات، او باقی پاتې کېدونکي، الصالحات، صالح اعمال. جلالین لیکي لا حول ولا قوة الا بالله تینا مراد دی. دا باقی پاتې کېدونکي دی، دا عظیمه کلمه ده او د جنت د خزانو نه ده چې لا حول ولا قوة الا بالله سړی وي. تفسیر قرطبي دی ځای کې لیکي چې والباقیات الصالحات نه مراد لورګانې دي، ځکه په لور باندې خلک فخر نه کوي چې زما دومره لورګانې دي. او لور څومره عظیم اجر لري چې 3 لورګانې چا جوړ لوی کړي او واده یې کړي نو الله جنت ورکوي. حدیث کې راځي که یوې لویه کړه او ورې کړه، که 2 لویې کړې هم جنت ورکوي، که یوې لویه کړه هم جنت ورکوي. او لور ګوره ډېرې دعاګانې هم کوي دغه ته، مور او پلار ته. دا زامن دومره مهربانه نه وي په مور او پلار باندې لکه لور چې څومره مهربانه وي. والباقیات الصالحات، او باقی پاتې کېدونکې صالح جنکۍ او لورګانې، خیر بهتر دی عند ربک، په نزد د رب ستا، ثوابا په اعتبار د بدلي، او وخیر عملا، او بهتر دی په اعتبار د آخري انجام او د امید، ځکه چې دعا درته کوي. حدیث کې راځي چې یو انسان به نیک اعمال سپک شي، بیا به یو قسم وریځ راشي، هغه به د نیکو اعمالو په تله کې کېښودلی شي. بیا به ورته پوښتنه وشي چې تا ته معلومات دی دا څه شو؟ وایي نه یا الله، وایي دا ستا یو صالح بچی پاتې و په دنیا کې، هغه درته دعا کړې وه، د هغې دعا په وجه الله تا ته دا نیک اعمال درانه کړه. ویوم نسیر الجبال، او هغه ورځ چې موږ روان کو غرونه، وتر الارض بارزة، او ګورې ته دا ځمکه رڼه، وحشرناهم، او راجمع کو موږ دا د ټولو اجزاو سره، فلم نغادر منهم، موږ نه پرېږدو د دوی نه احدا هیڅوک، ټول به د حشر په میدان ولاړي. وعرضوا علی ربک، او دوی به پیش کړی شي په رب ستا باندې، صفا د صفونو په حالت کې، یعنی داسې منظم ټول به ولاړي، څوک به ځان نشي خوځولی او نه به تښتېدی شي. او څه به وایي؟ لقد جئتمونا، الله به ورته وایي په تحقیق سره راغلی تاسې موږ ته، کما خلقناکم، لکه څنګه چې ما پیدا کړي وي تاسې، اول مرة، په اول کرت چې خپې بلې خپې وي او لوڅ وي، کالیم نه و او ناسونته وي، بل زعمتم، بلکې ګمان کو تاسې په دنیا کې، ان نجعل لکم موعدا، چې موږ نه دی ګرځولی تاسو دپاره یو وعدهګاه، د وعدې ځای او د حساب کتاب، تاسو دا ګمان کو، او اوس دغه دی هر څه ستاسو په مخ کې دي. دوزخ هم هغه دی او جنت هم دا دی، که د دوزخیانو عمل هم کړی نو هلته به ځئ، که د جنتیانو عمل به هم کړی دې ځای به ځئ. ووضع الکتاب، کې به خدای شي د دوی په مخ کې کتاب، فتر المجرمین، ګورې به ته پیغمبره مجرمان، مشفقین، یریدونکي، ځکه یو سړي پرچه سمه نه کړي او حل کړي نه وي، غلط غلط سوالونه پکې لیکلي، هغه ورخطا یي که نه چې اوس به نتیجه صحیح پرچه یې کړي، هغه نشه را رواني، راځئ چې نتیجې ته ورشو چې استاد به څه وایي، هغه نوره خوا دې خوا کېږي چې یاره خدای د خیر کړي چې څه به وایي اوس. نو دغه رنګې مشفقین، یریدونکي به وي، مما دا غنا فیه چې وي په دې کې، ځکه دا نیکان او صالحان خلک د مرګه نه یریږي، او بد خلک د مرګه یریږي ځکه وروسته خپل دوسیې ګوري. ویقولون، وی به دوی په وخت د ویلو د دې عملنامو کې، یا ویلتنا، یا افسوس دی موږ دپاره، ما لهذا الکتاب، څه د دې کتاب لره، لا یغادرو چې نه پرېږدي، صغیرة،
وړه خبره ولا کبیرتن، دا خو یو ورځ یو طالب ما په سپېړه ووه هغه هم لیکلي پکې، او یو کنځا مې وکړه هغه هم لیکلي پکې، دا خو یو شی هم نه دی پرېښی، دا څه لانجه شو. الا احصاها مگر دی ټول راګیر کړي دي. ووجدو او منده به کې دوی ما هغه عملو چې دوی کوم عمل کړی دی حاضرا حاضر. ولا یظلم ربک او ظلم نه کوي رب ستا پیغمبر احدا په هیڅ چا باندې چې څه کوي هغه بری وي، خپل عمل د لارې مل. نو دغه مخکې موضوع دغه کې رکوع کې او د دې رکوع په مابین کې ربط او مناسبت التا الله پاک عدم ثبات د دنیا ذکر کړ او په دې کې الله پاک د هغې تاکید کوي او همدارنګې تذکیر بما بعد الموت او موضوع د دې رکوع شدت د ورځې د قیامت او بیان د کیفیت د حساب او د مجازاتو د اعمالو دا الله پاک ذکر کوي او همدارنګې عدم ثبات د دنیا او بقا د آخرت چې آخرت باقی پاتې کیدونکې هغه ده او بیان د شدت د ورځې د قیامت او کیفیت د حساب او بعض بعد الموت ثبوت ذکر کوي چې پس د مرګ نه زندگی داشته دی. نو فرمایي و اذ یاد کا وخت قلنا للملائکتی چې ویلې موږ فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه السلام ته اکرامن. دا څو کرته تیر شو دا د تعظیم سجده وه لکه د یوسف علیه السلام او د ورونو او د پلار او د مور کیسه هم تیره شوه چې دوی ټول په سجده باندې پرېوتل یوسف علیه السلام. نو دا د احترام سجده وه خو د احترام سجده زمونږ په دین کې نشته دی. نو دا سر ټیټول هم ښه نه دي، سر ټیټولو په ځای باندې سلام اچوئ السلام علیکم، او بغیر د سلام نه لاس پورته کول هم ښه نه دي. لاس پورته کول په دې ځای کې راځي چې سړی لرې وي نو آواز نه اوري نو لاس ورته پورته که او سلام هم په خوله ووایه چې هغه سړی پوه شي چې والا سلام یې راته واچو. هغه سړی به هم لاس پورته کړي او بیا به وعلیکم سلام ووایي. وَإِذْ قُلْنَا نو فسجدو دوی سجده وکړه ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه کان من الجن دیو د پیریانو نه ففسق دی اوت عن امر ربه د امر د رب خپلنا افتتخذونه آیا تاسو نیسئ دغه شیطان وذریته اولاد د اولیاء دوستان من دونی بغیر زمانه وهم او دوی چې دی دغه شیطان او د ملګری لکم عدون تاسو د پاره دشمنان دي. ګوره ستاسو مور او پلار آدم علیه السلام او حوا بیبي د جنت نه راایستلي دي. بئس للظالمین بدلا ډیر بد دی د ظالمانو د پاره بدلا چې د الله د طرف نه کوم شی ورته مقرر شوی ظالمانو ته کافرانو مشرکانو ته هغه ډیر بد شی دی. الله دې وساتي. ما اشهدتهم تاسو نه وئ حاضر د دوی سره ما اشهدتهم زه حاضر نه وم د دوی سره خلق السماوات په خلق د اسمانونو کې والارض او د ځمکې کې دوی ما نه و حاضر کړي. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض یعنی اسمانونه او ځمکه ما ځان ته پیدا کړي الله وی ولا خلق انفسهم نه په پیدایش د نفسونو د دوی کې دوی ما پیدا کړي دي د دوی پیدا کوونکی هم زه یم. وما كنت زنیما متخذ المضلین نیونکی د شیطانانو عضدن معاون شیطان ځان سره معاون نه مقررو. نو د شیطان څه پروا ساتئ ظالمانو.
الله وی زما عبادت وکړي. ویوم یقولو او هغه ورځ یاد ساتئ چې وایي نادو شرکایي، الله پاک به ووایي چې اواز وکړئ تاسې زما شرکا ولره، الذین هغه خلق زعمتم چې تاسو ګمان کو چې دا ما سره شریکان دي په خیر او په شر کې او په دې کې او په هغه کې، تاسو لږ غږ ورته وکئ. فدعوهم راوبې بلی، مشرکان به هغه خپل معبودان راوبلي، هغه الهه به راوغواړي. نو فلم یستجیبوا لهم، اجابت به ونه کړي دوی دپاره، جواب به ورنه کړي. وجعلنا بینهم، وبګرځوم زه په منځ د دوی کې موبقه، ځای د هلاکت، د دوی او د معبودانو او د دې خدایانو په منځ کې به ځای د هلاکت وګرځوم. هغه معبودان به هم په اور کې پراته وي. ورأى المجرمون، او بګوري مجرمان النار اور، په اندازې د 40 کاله مزل به دا اور وګوري. فظنوا، نو یقین به راشي انهم مواقعوها، چې دوی خو ورپرېوتونکي دي اور کې، چې دغه اور ته به ورځو. ولم یجدوا عنها، موند به نه کړي دوی د دې اور نه مصرفا، ګرځېدل او بل طرف ته تاوېدل، یعنی بس همدغه دې ځای دی وایي. الله وی ولقد صرفنا فی هذا القرآن، نو مخکې کې بیان د صداقت د قرآن او معیت د قرآن سره، په دې کې هم دا بیانېږي. او موضوع د دې رکو صداقت د قرآن عظیم شان او فرائض مشترکه بین الانبیاء. همدارنګې نتایج د مجرمانو ذکر کیږي، چې څوک د قرآن نه سرغړونه کوي، او قطع د تمې د ایمان د معاندین هم په دې کې ذکر کیږي، چې هغه خلق چې ضدي خلق دي د هغوی نه لاس واخلئ، پرېږدئ. ولقد صرفنا، په تاخیر سره موږ ګرځولې فی هذا القرآن، په دې قرآن کې للناس، د خلقو دپاره، من کل مثل، د هر یو مثال نه. وکان الانسان، او د انسان اکثر شیء، اکثر د ټولو شیان نه جدلا، په اعتبار د جګړې سره. یعنی دې د خاطره موږ بیا بیا دا دلایل ذکر کوو. الله وایي چې دا دلایل د توحید عقلیه، نقلیه، فوقی، تحتی، جوی او بحری، دا د څه دپاره چې الله په دا انسان چې دی جدله، دا ډېر جګړه کوونکی دی او جګړالو دی. وما منع الناس ان یؤمنوا، او ندی منع کړي دا خلق چې دوی ایمان راوړي، جاءهم الهدى، په هغه وخت کې چې راغی دوی ته هدایت قرآن. ویستغفروا، چې دوی مغفرت غواړي، ربهم، د رب خپلنا. دوی ندی منع کړي مگر څه، الا ان تأتیهم، مگر دې خبرې چې را بشي دوی ته سنت الاولین، طریقه د مخکنیو خلکو، چې مخکنی خلکو باندې الله عذابونه راوستل کنه او په دوی مرشي. او یأتیهم العذاب، یا راشي دوی ته عذاب، قبلا، مخامخ، چې مخامخ ورته عذاب راشي نو بیا به اقرار کوي. نه، بیا خو الله ته ایمان قبول نه دی. زنکدن چې راشي نو بیا به توبه وباسي، نو هغه وخت کې توبه خدای ته قبوله نه ده، چې په ژوندون د نارواو نه سوګند ونه کړي، په زنکدن کې د توبه خدای ته قبوله نه ده. وما نرسل المرسلین، او نه لیږو موږ رسولان، الا مبشرین و منذرین، مگر زیری ورکوونکي مؤمنانو ته، او ومنذرین، ایرونکي کافرانو دپاره، او مبشرین زیری ورکوونکي مؤمنانو ته په جنت. ویجادل الذین کفروا، او جګړه به کوي هغه خلک چې کافران دي، بالباطل، په باطل، لیدحضوا به، یعنی لیطلبوا به الحق، چې طلب کی په دې باندې حق. او واتخذوا آیاتی، دوی نیسی آیاتونه زما، وما انذروا، او هغه چې رولې شوي دي دوی، هزوا، په ټوکو سره،
د عذاب نه چې الله یری نو دا هغه ورته ټوکې ښکاري. ومن ازلمو څوک دی ډېر ظالم ممن د هغه چا نه ذکر بآیات ربه چې د ده نصیحت وشي په آیاتونو د رب خپل او فاعرض دی به اعراض کوي او سرغړونه کوي عنها د دینا ونسیا او یری ما هغه قدمت یداه او ير کړي د ما قدمت یداه هغه چې لیږلي دي مخکې لاسونو د دوی هغه یېري. الله وی انا جعلنا على قلوبهم بېشکه موږ ګرځوو په زړونو د دوی باندې یکنتن پردې ان یفقهوه چې دوی پوه شي په دې وفي آذانهم وقرا او په غوږونو د دوی کې ثقل دی درونوالی دی. وان تدعوهم الى الهدى کثیر او بلی پیغمبر هدایت طرف ته فلن يهتدوا دوی هرگز هدایت نه قبلی اذن ابدا په دغه وخت کې همیشه د پاره. او ربک الغفور او رب ستا چې دی دا مغفرت کوونکی دی او ذو الرحمت خاوند رحمت دی. لو یؤاخذهم کچیری ونیسي دوی بما کسبو پاغه باندې چې دوی کسب کړي لعجل لهم العذاب نو راب ولی دوی ته عذاب بل لهم موعد بلکې دوی د پاره وعدې ځای دی لن یجدو من دونه دوی هرگز به موندنه کې بغیر د دې نه د دې عذاب نه موعلا یو ځای د پناهګاه. وتلک القرى او دغه قریې چې دي د اولین اهلکناهم منګه هلاک کړه دوی لره لما ظلموا هر کله چې دوی ظلم وکړو وجعلنا لمهلکهم او من ګرځولی او د ځای د هلاکت د دوی دپاره موعدا یو وعده نو دغه رنګې به د اهل مکه م رانیسي او اهل مکه ورته به سزا ای پیغمبر ستا او ستا د صحابو په لاس باندې ورکولی کېږي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ اوس دا مخکې رکوع کې عداوت د شیطان او په دې ځای کې هم عداوت د شیطان. مخکې رکوع کې بیان د صداقت د قرآن عظیم شان په ذکر د اخبار ماضیو، په دې رکوع کې هم صداقت د قرآن عظیم شان په ذکر د اخبار ماضیو او په ضمن د قصې د موسی علیه السلام کې د حضرت خضر سره. دا داسې مسله وشوه چې د دې شان نزول بیان کو بیا به دا ترجمه ډیره اسانه شي او په ترجمه او په مقصد باندې به سړی پوه شي. دا شان نزول په هر یو ځای کې ضروري نه وي، خو بعض ځای کې ډیر وضاحت معنا کې فایده کوي نو بیانول یې ښه دي. داسې کار وشو موسی علیه السلام یو ورځ تقریر وکړو، نو د الله پیغمبر او نیازبین پیغمبر دی، تقریر یې وکړو نو چا ترې نه پوښتنه وکړه چې یا موسی علیه السلام تا نه ښه عالم بل څوک شته؟ ده ورته ویل نه. او ده نه ښه عالم خو رښتیا نه و، ځکه چې پیغمبر و نو پیغمبر نه به ښه عالم چېرته پیدا شي؟ خو الله پاک باندې دا خبره ښه ونه لګېده. الله پاک ویلي چې ګوره موسی داسې به دې ویلي و چې والله اعلم، الله ښه پوهېږي. بس موسی علیه السلام ته ویلي چې ته به داسې کار وکړي چې تا ته خو ما علم ظاهري درکړی او زما یو بل بنده دی چې هغه ته ما علم لدوني ورکړی دی او باطني علم ورسره دی، هغه علم تا سره نشته، ته ورشه د هغې نه علم زده کړه. او ایسته وی یا الله څنګه ورشمه؟ وی ځان سره یو ماهي واخله او یو ملګری هم ځان سره روان که او د دریاب غاړې ته لاړ شه چې دوه دریابونه په کوم ځای کې یو ځای شوي دي. چېرته چې دا ماهي ژوندی شو نو هماغه ځای کې دی دا سړی او د هغې پوښتنه به وکړي.
نو بالاخره روان شو. د موسی علیه السلام ځان سره یوشع ابن نون واخیسته، دا د شاګردو او ملګری و. لاړه د دریاب خواته، یو ځای کې یوه تیږه وه او د هغې سره موسی علیه السلام تکیه وکړه، وده شو. دا مایي قدرتي د کڅوړې نه راووته، ژوندی شو، په دې دریاب کې روان شو، داسې یو سرنګ غوندې جوړ کړو. سرنګ یې جوړ کړو، روان شو. دا موسی علیه السلام چې بیرته راجګ شو، دې شاګرد نه دا خبره هېره شوه. نو ایسته روان شو. سفر باندې ښه ډېر سفر یې چې وکړو، یوه ورځ هلته موسی علیه السلام ورته ویلې چې ته راوړه څه شی سباناری وکړو، شی وخورو. وایي چې وایي ما نه خو هېر شوي وو، سباناری خو هلته هغه مایه ژوندی شو او لاړه په دریاب کې ننوته. وایي د خدای بنده خو هماغه ځای و که نه. خو ګوره موسی علیه السلام ورته غصه ونه کړه، قهر یې ونه کړ، ویې نه واهه. وایي ځئ چې بېرته وګرځو. بېرته بیا راوګرځېدل. نو د علم په طلب کې به څه کوې، تکلیفونه به تېرې. بېرته راوګرځېدل، هماغه ځای ته راغله. هغې ځای ته چې راورسېدل، نو هلته بیا دې ځای کې دا خبره یاد ساتئ. دې ځای ته چې بېرته راورسېدل، نو حضرت حاضرې پیدا که او سلام یې پرې واچاوه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.